پاکستاني چارواکو د تورخم پېښور لویې لارې د بشپړې پرانیستلو اعلان وکړ. په پاکستان کې ځایي سرچینو ویلي د تورخم پېښور لویه لاره چې د کوکیخیل قوم د پرلت له امله د 15 ورځو لپاره د ټرافیکو په مخ تړل شوې وه، نن په بشپړه توګه خلاصه شوه. دغه لویه لاره په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر ضد د بې ځایه شویو خلکو له اعتراضونو وروسته تړل شوې وه. چارواکو ویلي لویه لار د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او مظاهرچیانو ترمنځ له بریالیو خبرو وروسته پرانیستل شوه. له سیمې څخه افغانستان فریډم نیوز ته د کوکیخیل قوم یو شمېر مشرانو په ویډیو پیغامونو کې ویلي چې حکومت ورسره ژمنه کړې چې مذاکرات به کوي. دوی ویلي چې ګنډاپور ډاډ ورکړی چې د بې ځایه شویو د راستنېدو له هغوی سره د مرستو د رسولو پروګرام به راتلونکې اونۍ اعلان شي. د جمرود مرستیال کمشنر ثناء الله ویلي دي چې لویه لاره اوس په مکمله توګه د ټرافیکو پر مخ خلاصه ده. دا لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه له مهمو سوداګریزو لارو څخه ده چې سوداګریز توکي پرې وړل کیږي.